حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم مشتنك وهبيان سوكتي محترم وهبيان محمد بن عبد الوهاب النجدي تزان منسوبوي شغاب فدول سناكي يو كرغلنا يو بد شكل چيرا وچه حجاز په مناطقو کې را پیدا کړل سو. هغه د انګريز تر استعمار لاندې رالی د دې پر ځای چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم دین خدمت وکړي، هغه د انګريز په خدمت کې ځان ستړی کړي او هغه ته وفادار پاتې شو. د هغه عقیده دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم زیارت ته ورتلونکي دا ټول مشرکین او کافران دي. تا داسې اوقات رالل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د زیارت مبارک زائرین شهیدان کړ او ښځې د ځان او د خپل لښکر منځانې وګرځولې. بار بار مې درته ویلي دي چې دغه بد شکله او بدرنګه چهره الله رسوا کړله، الله شرمنده کړله، لکه اوس چې داعش پر مخ د مځکې شرمنده او رسوا کړي. د دې غټ علائم دغه دي چې په مؤمنانو باندې د شرک ټاپې لګي. هر ځای که موابۍ او پنجګرۍ پیدا کاوه نه د معلومېدل خبرو ته ګور کې شرک او بدعت په خبرو کې راوتل چې دا شرک دی دا بدعت دی. پوس بارا کملاو که طالبو که مجاهدو که امیو که هر څوک پوس چې بد بوی پر مشتی بد بوی دی، دا خرافات، دا شرکیات، دا بدعت. چې ملک 1400 کاله په اسلام کې راتیر کې ژوند د ملک خلک او په هغه ملک بیا داسې علما وي، داسې خلک وي چې سړی ورته حیرانېږي. په کې به نو بیا شرک، په هغه کې به نو بیا بدعات، په هغه کې به بیا خرافات له کومه ځای څخه پاتې شي. هغه څه چې شرک دی، هغه څه چې واقعیت بدعات په هغو دی خپله مبتلا دي. حذیفه رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک زه بیریږم پر تاسو باندې له داسې علماو څخه چې قرآن به وایي، د اسلام پوش او د اسلام پټو به پر اوږو وي او پټو د اسلام به شاته وغورځي، توره به پر همسایه راواخلي او رماه بشرک، همسایه به په شرک باندې متهم کړي، هغه همسایه به شهید کړي. حذیفه راته وایي قلت ما اول یا نبی الله ایهما اولا بالشرک، کم یو مشرک دی؟ رسول الله اسلام دغه ویشتونکی مشرک دی، دغه د عیش مشرک دی، دغه وهابي مشرک دی چې بل مؤمن ته د شرک نوم ورکوي. شرک خو ده وکړي، ته څه به خبرې؟ هغه مؤمن دی، 5 وخته لمونځ کوي، الله مني، د الله رسول مني، روژه نیسي، زکات ورکوي، ولیکن ته د زیارت په ورتللو باندې مشرک ولې؟ چې د یو پیر سره د صحبت او د مجلس په کولو باندې مشرک ولې؟ نو د دې علامه دا ده چې په خوله کې به شرک پروت وي. حدیث ابن کثیر جلد 2 صفحه 255 کې راوت کړی او دغه رنګ کنز العمال جلد 3 صفحه 382 حدیث رقم 8095 کې راوت کړی. نو د دې علائم د خوارجو د دې وهابیانو دا دي چې مسلمانان په شرک باندې ولي په شرک باندې متهموي. نو د دې علامه دا ده چې تاسې د هغه علماو بیانونه وګورئ کې دا شرکیات و بدعات خرافات په خوله کې ډېر ده، بس نو پوه سه چې بد بوی ویلی دي. په طالبونې به دا ما دا اردو په تا واوي، دا پښتو په تا واوي، دا به مې کتلي، دا کتابخانې ته به ورلم. ما چې به مې ځان ته معلوماوه چې ته ودرې دا بیان دي که بدبوی دي که نه دي بدبوی، فهرست به مې راوکتي. دا د خبرو په بیان کې به باره دي هغه را جوړېدلې وه، دستي به اندازه را معلومه شوه. یو وخت کتابخانې ته ورلم، یو کتاب دی د جهاد په باره کې جوړ شوی دی، هر مې دا کتاب راواخلي
نو ملا دي پر جهاد پر صفات باندې غږېدلی دي چې جهاد دي بیا نو بارا په دما باندې کې را روان دي وای مجاهدینو موږ تاسو په افغانستان کې دا عبادت القبور چې دغه قبرو عبادت کې دغه به اول وار وژنو او حرام تقنی ولات مال ظالم زو دا ته څه کوي همدا تقنی والا ما افغاني دي دا کتاب چې جوړ کړی دا ما افغاني په افغانستان کې د ډالر په زور د خلک پیدا سول رادیوګانو تیم کښېنول شهرت یې ورکړي په ټیویانو کې مژغي واره د پلارو د نکاح کې دا محترمینو لاسه مباسي ستاسو په خاطر وایم چې ټول افغانان کاپیران چې دوه وخت ولر سیمات مولا بلا قدم رګټ را ورسیږي هغه ستاسو د اناګانو د پلرو دین تر څورکی رسول الله په اخر زمانه کې به دا دین داسې لکه د شوروا کاسه کافر بم لاس راچولي مسلمان بم لاس راچولي دا اوس هغه افغانستان نه دي چې وهابي بټس نه سوی کولی د خلکو له وامس سکوله ما څوناري کې د کلمنا چې ما اوري دغه ملا په رادیو کې ما اوري دغه ملا په ټلیفون کې ما اوري دغه ملا په واتس اپ کې ما اوري دا کلی سپینځل ملا 400 ناره کې نو مولوی صاحب ته کو په دې شان نه پوهېږي دا د دین ته خدمت وکړي په دې نه دي خبر چې د دین رشه ظالم وروښل اول لازما خبرې د خپل کلی ملا ته وروړي هغه علماو ته چې له طریقت سره شناختي ورته دغه ملا خو د دیوبندي په نامه باندې دی دیوبندي مولوي صاحب دا خبرې موږ واورو که نه ما ملا په نصیحت خوښوي چې پلانکۍ ملا ښه نصیحت کوي ملا په عقیده خوښوي ملا په عقیده باندې خوښوي بعضې خلکو ته وایم چې دا پلانکي سره ګرځي پلانکي سره کښېني دا خو دې وهابي کوي وایي دی ښه نصیحت کوي دی ښه نصیحت کوي دا ښه نصیحت کوي به دې خانه در خراب کړي د کافر امید سته چې مسلمان به سي د وهابي امید نسته چې مؤمن دي سي ایمان دي تېر کړي ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي ایمان بې نوي داسې قرآن به وایي چې رسول الله صلی الله بارک وایي که مرغان راکښته کېدلی د ده و اواز ته به راکښته سوي وای د ده و قرأت ته د ده و حروفو ته او داسې لمونځ به کوي ستاسې روژې او ستاسې طاعتونه هغه به هیڅ نه ورته معلومېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي لیکن ایمان بهتر دا شاره کې زړه ته نه تېرېږي کافر به تر دنیا ځي او بل علامه یې دا ده یقتلون اهل الاسلام ویدعون اهل الاوثان هغه به پرستان نه وژني او اهل اسلام وژني دا داعش ته وګورئ افغانستان ته راله یا دې د امریکایي سره جنګ وکړي تاسې وګورئ په عراق کې دې د امریکایي سره جنګ وکړي په عراق کې په جبهة النصره د القاعدې په مجاهدینو باندې جنګ وکړي هغه شهیدان کړل افغانستان کې له طالبانو سره جنګ شروع کړي دا معلومه شو د امریکانو تیاري ورته کښېني ولې دومره تر ابده پورې به بیده یاست د پیل په غوښ کې او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه روایت دی چې د دې خوارجو متعلق د دې خلکو متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک موږ ته را راهنمایي کړې ده چې تاسې په آخر زمانه کې د پخوانو دین ونیسئ د پخوانو خلکو دین ونیسئ چې ستاسې پلرونو نیکهګان هغه پر کوم لار باندې تللي دي د هغو طریقه عمل شروع کړي الحمدلله زموږ پلرونه او نیکهګان بلکې مؤمنان نه بلکې علما وه بلکې علما نه بلکې د دین غټ مشایخ وه بلکې مشایخ نه د زمانې مرشدین او پیران مبارکان او دغه رنګه عمدة القاري جلد 8 صفحه 8 دې ته مفصل وضاحت ورکړی دی نو تاسو کوشش وکړئ چې د مؤمنانو سره محبت مینه پیدا کړئ نفرت د مؤمنانو سره مه کوئ دا خلک اول وار په نفرت کې مؤمنان اچوي بس په یې پسې لمونځ مه کوه په یې پسې لمونځ مه کوه للبعضي وخت ما دې ورسره بیان وکړي ما ښه ده زموږ مسجدان خو زر کاله کېږي چې د زموږ په طرز عمل باندې سلسله را روانه ده ستاسې مساجد چې جوړ شوي دا مسجد ضرار ده په دې کې لمونځ مکروه تحریمي دي تا خو د مسلمانانو په مقابل کې مسجدونه جوړ کړي دي نو خپل ایمانونه کنټرول کړي که نارینه یاست که ښځې یاست د داسې علماو بیانونه اورئ چې د طریقت خلک وي
داسې علما چې په طریقت کې نغښتي نه وي زما خپله درته فیصله ده که څوک زما شاګرد وي یا زموږ په قول کې چې هغه دې د الله په خاطر باندې خپل ځان کنټرول کړي په هر سپین کالي پسې مزغلي په خپله منطقه او په خپله علاقه کې چې مې پخوانی عالم وي د طریقت علما یې د هغو سره په رابطه کې سي ما دیوبندي په خوله باور کوي ما د بل مولوي صاحب په خوله باور کوي هغه ستاسو په زمانه کې چې ستاسو په منطقه کې چې هغه خیل دي یا اخوندزاده خیل دي یا مثلا نور سپین ږیرو علماو چې د طریقت خلک وه د هغو سره په جریان کې سي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته